دغه پروسه افغانستان نه یګانه کس تللی شي چې هغه ډاکټر اوسي، هغه انجینر اوسي، هغه مهندس اوسي، هغه ډاکټر اوسي، هغه نرس اوسي، هغه مدوایس اوسي، یعنې پروفیشنالي لاړ شي چې کاناډا دغه معلومات تاسو ته درکړي او وضاحت هم تاسو ته درکړي چې دغسې پروژه کاناډا پیل کړې ده، دغسې مرحله لري او تاسې کولی شئ د دغه نه مرحلې نه که د مستحق ور اوسئ د دې نه خوندي شئ او استفاده وکړئ او د خپل ځان باندې تطبیق کړئ او لاړ شئ کاناډا ته خپل نوی ژوند جوړ کړئ. یو ځلې بیا په سره په ډېر لنډ سره تکرارم، اول هغه څوک چې په افغانستان کې دي د دغه نوې پروژې نه چې 1 میلیونه په 3 کالو کې آینده کې منل کیږي، څوک چې برحال په افغانستان کې ژوند کولی شي د افغانستان نه اپلای نشي کولی، په افغانستان منځ کې هیڅ اپلای نشي کولی، تاسې د دغه پروسې نه مستحق نه کیږي. او ولې دغه پروسه اجازه راکړه چې ولې کاناډا دغه پروسه شروع کړه؟ کاناډا په دې خاطر دا پروسه شروع کړې ده، په دې خاطر چې د 2020 پورې 15 میلیونه د کاناډا اوسیدونکي تقاعد ته ځي، یعنې ډېرو تقاعدي کېږي. وخت چې تقاعد شي دلته خلا د کار راځي، کار کې کمپیوټر راځي، وضاحت کې جامعه کې کمپیوټر راځي، ورک فورس کې کمپیوټر راځي. نو کاناډا غواړي چې د دغه 15 میلیونو چې تقاعد ته ځي یعنې نفوذ کاري کمیږي، 1 میلیون یا زیاتر د 1 میلیون نه ته 2021 کاله پورې دغه پروسه 1 میلیون نه اضافه نور مهاجرین د مختلفو د دنیا نه ومني په مختلف لارو باندې. دغه پروسه افغانستان نه یګانه کس تللی شي چې هغه ډاکټر اوسي، هغه انجینر اوسي، هغه مهندس اوسي، هغه ډاکټر اوسي، هغه نرس اوسي، هغه مدوایس اوسي، یعنې پروفیشنالي لاړ شي چې کاناډا دغه ظرفیت کاري ته ضرورت لري، هغه کسان کولی شي چې د افغانستان نه مستقیم، زه البته خبرې کوم دا پروسه دلته هم تاسو سره یو ځای ګورم پر انټرنټ کې هم هغه کسان کولی شي چې افغانستان ته لاړ شي. نور کسان نه، نور څو کسان چې افغانان د افغانستان نه بهر ژوند کوي، لکه په ایران کې، لکه په پاکستان کې، لکه په ترکیه کې، لکه په آلمان کې، لکه په بلغاریا کې، لکه په یوګسلاویا کې، لکه په چکسلواکیا کې، لکه په اتریش کې، لکه په ترکیه کې وغیره 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 چې درېمګړی مملکت ده، هلته ژوند کوي او هلته بې سرنوشته دي، پناهنده دي، یا پناهندګي نه ده قبوله شوې، هم لاره لري، ډېرو کولی شي چې د ملل متحد دفتر ته یا د کاناډا سفارت ته مراجعه وکړي او ته ووایي چې دغسې خبر د ستاسې مملکت نشر کړی، تاسې به هلته فارم درشي، فورمه به درشي او تاسو ته به دغه قانون تشریح کړي. دغه خلک چې په 3 مملکت کې ژوند کوي ډېرو هم کولی شي د دغه پروسې نه بهرهمند شي، یعنې ډېرو کولی شي دغه پروسې ته اپلای وکړي او قوانین لري، انټرویو دې نه کېږي، هغه ترې نه اخلي. درېیم کس څوک کاناډا ته تللی شي هغه کس دی چې فرض مثال د ستاسې کاکا، د ستاسې خاله، د ستاسې ماما، د ستاسې عمه یا اقارب د فامیل هلته په کاناډا کې قبول شوی، د دغه پروسې د دغه نوې 1 میلیوني پروژې د مایګریشن نه کولی شي ښه استفاده وکړي چې هم تاسې دعوت کې، یعنې فامیلي ریونیفیکیشن، تاسې کولی شي د خپل فامیل سره بیرته یو ځای شوئ او دغه تاسې سره کولی شي هغو تاسو ته تقاضا وکړي او تاسې هلته دعوت کړي کاناډا ته، تاسې د فامیل سره چې دا شو. بله برخه خو عمومي برخه باید دا ده، کاناډا په اصل کې غواړي هغه کسانو ته پناه ورکړي، هغه کسانو ته قبول کړي چې د قانوني د لارې نه کاناډا ته لاړ شي. غیر قانوني کاناډا ته تګ دا غیر قانوني ده، تاسې هلته منل کیږي نه. زه هم من حیث د یو قانون پوه او وکیل په حساب او حقوق دفاعګر په حساب، د حقوق او د حقوق بشر دفاعګر په حساب قاچاقبري لارې زه نه تاییدوم. قاچاقبري لارې مه ځئ، تباه کیږي، بربادیږي، خرابیږي، کورم خرابیږي، ژوندم خرابیږي، حیاتم خرابیږي، په شهادت رسیږي، تباه کیږي، بربادیږي. د قاچاقي د لارې نه کاناډا تاسې نه مني، که هم مني په ډېر سخت شرایط لري چې کاناډا په کال کې ډېر کم کسان د قاچاقي د لارې نه چې غیر قاچاقي وي هلته منل کیږي. اصل کې د دغه 1 میلیون نه زیاتره چې کاناډا غواړي قبول کړي، هدف یې دا ده، تکرار مې کړه، چې هغه کسان ته ضرورت لري چې کاناډا فعلا ته سخت ضرورت لري، ډاکټر، انجینر، مهندس، نرسنګ، مدوایف، ګلکار، نجار، مسلکي خلک، څوک چې مسلکي دي، دکتورا لري، ماستري لري په یو مسلک کړي او هغو غواړي کاناډا ته لاړ شي. وعلیکم السلام. چې غواړي کاناډا ته لاړ شي دا یوه لاره ده چې دې لار نه. بل که تاسې هلته د ستا کاکا، ماما، خاله، عمه،
پلار نیکه مور اقارب د فامیل هلته اوسي چې ثبوت کړي چې تاسې دې سره وینې اړیکې لرئ، تاسې د دې فامیل یاست. هغه کولی شي فامیلي ریونیفیکیشن کې تاسې دعوت کړي کاناډا ته او کاناډا ته دلته بهرمن شي. بیا تکرارم چې د افغانستان نه داخل دغه پروسه چاته په در نه لګېږي. دا هغه افغانان د دغه پروسې نه کولی شي چې بهرمن شي او استفاده وکړي چې د افغانستان نه بهر اوسي، یعنې دوم مملکت یا دریم مملکت کې. په مثال مهاجر په پاکستان کې د پاکستان نه بیرته مهاجر شوی دی ایران ته یا ترکیې ته، هغه افغانان زیات کولی شي د دغه پروسې نه چې زما ژوند خراب ده، حیات مې خراب ده، بې سرنوشته یم، دغلته پروت یم. خو تاسې چا ته مراجعه وکړئ؟ قاچاقبر ته مراجعه مه کوئ، افغانستان سفارت ته مراجعه مه کوئ، د افغانانو وکیلانو ته مراجعه مه کوئ، ملل متحد ته مراجعه وکړئ او د کاناډا سفارت ته مراجعه وکړئ. که په انګلیسي ژبه باندې نه پوهېږئ نو تاسې ځان سره یو ترجمان پیدا کړئ یا یو څوک پیدا کړئ چې تاسو ترجماني وکړي، دغه فورمت تاسو ترجمه کړي. د دې طریقه ملپان نه قاچاقبر نه کوم بل وکیل چې که ترکیه کې خلکو پیسې ټولې کړي دي، موږ ته یې مسجونه رالېږلي چې پیسې ټولې موږ په دې پروسه کې داخل نه یو، دا زموږ کار نه ده. تاسې خپل هغه نفر پیدا کړئ، ترکیه کې د ترکیې دولت ته یې تسلیم کړئ، ترکیه پولیس ته او قانون ته دولت ته تسلیم کړي چې قانون پنجې قانون ته وسپاري چې دا غیر قانوني د لارې نه دا کار نه کیږي او پیسې خپل او وخت پکې مه مصرفوئ. دا یوه مسله. بله مسله هغه مسله چې ته خپله فرض مثال غیر قاچاقي ځې، قاچاقبري ځې چې زه نه تاییدم، غیر قانوني ده، حیات دې په خطر کې کیږي، ژوند دې په خطر کې کیږي، فامیل دې په خطر سره معلولیږي، میوبیږي، وژنل کیږي، په شهادت رسیږي، په هدف ته دې نه رسیږي، هغه لاره نه کیږي. هغه لاره نه هم چې کاناډا ته څوک ورسیږي غیر قانوني، البته دغه لاره نه هم کاناډا بل طریقه لري، سیستم لري، په هغه د تاریخ نه هم قبلوي. خو زیاتره کسان چې کاناډا چاته ضرورت لري هغه دا ده، هغه کسان دي چې څوک مسلکي کسان دي، ولې چې 15 میلیونه تکراروم 15 میلیونه د دې خلک تقاعد ته ځي، یعنې 15 میلیونه وظیفې بیکاره کیږي، خلک وظیفې دلته ظرفیتونه ده ادارې تشې پاتې کیږي. د دغو تشو خلا ډېر غواړي چې دغه نورو مهاجرت د طریق نه یې پوره کړي، چې غورا ونې هلته زده کړې وکړي یا په حالت د زده کړو کې دي یو وخته ډاکټري کړې ده، انجینر ده، مهندس ده، پروفیسر ده، اریانه بی کیفل بچی مهندس ده، پروفیسر ده وغیره ده، د دغه د لارې نه کولی شي چې دې نه استفاده وکړي. نو دا شو پښتو په بخش کې هیله ده چې په پښتو بخش کې مې تاسو ته وضاحت او معلومات درکړی په پښتو په ژبه کې په کاناډا په تګ دپاره په دې برخه کې. ما سره تماس ونیسئ، چې ډاکټر، انجینر، مهندس یا درېیمګړی ملک ژوند کوئ، کولی شي د دغه پروسې نه برخمن شي. خو دا مطلب